سلامونه او احترامات درنو هیوادوالو غواړم چې خپل نظر تاسو سره شریک کړم دغه پرونی کومه غونډه کې چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د خارجه وزیر معین او همداسې د مهاجرینو یا د کډوالو د ریاست یو څو چارواکو په یوه هوکړلیک باندې موافقت کړی و چې هغه افغان کډوال په جرمني، فنلنډ او په ټوله کې په اروپایي اتحادیې هیوادونو کې اوسیږي او کیسونه یا دوسیې رد شوي دي، نه منل شوي، نو هغه موږ هرکلی کوو چې دلته افغانستان ته راستانه کړي. په هره اونۍ کې 50 موږ هرکلی کوو او منو چې دلته راولېږي. ښه، دلته اوس سوال پیدا کېږي چې آیا دغه کډوال چې هیواد یې پرېښی دی له امنیتي ستونزو له وجې او نورو مختلفو ستونزو له وجې په دغه ستونزمندو او مشکله د مرګ لارو کې ځانونه اروپا ته را رسولي دي، حتی زیاتره پیسې د یو بل کورنیو او د دوستانو څخه قرض کړي ځانونه دلته را رسولي چې خپل کورنۍ سره بېرته کومک وکړي، فامیلونو سره کومک وکړي، هېواد سره کومک وکړي. نو آیا چې دغه رسېدلي ځینه تاسو دا غواړئ د دې دغه هوکړلیک معنا مو څه ده؟ دا خو تاسو خپله لکه یو غوښتنه کوئ اروپایي هېوادونو ته چې دغه افغان کډوال بېرته راولېږئ، یعنې ستونزه مشکل نه لري په هېواد کې، داسې د مستۍ درته راغلي. د مستۍ د خوشحالۍ نه هېڅوک خپل وطن نه پرېږدي، خو له ستونزو مشکلاتو له وجې پرېږدي. دا ستونزې مشکلات دا چا ورته پیدا کړي دي؟ خو همیشه که ځوانان تهدید شوي دي، ستاسو د لاسه تهدید شوي دي، جنګسالاران د لاسه تهدید شوي دي، هغه څوک چې په قدرت دي یا زورواکه دي په افغانستان کې او د تروریستي نورو ګروپونو د لاسه تهدید شوي هېواد یې پرېښی دی. او په دغه ځوانانو کې اکثریته بیچارهګان یعنې نازده کړي دي چې زده کړې نه دي کړي، زده کړې هم ستاسو د لاسه نه دي کړي چې په کورني جنګونو کې مکتبونه، تعلیمي تاسیسات له منځه ویوړل او دا بیچارهګان په غربت، په فقر او په بېسوادۍ کې راغټ شول. اخر مجبور دي چې هېواد پرېږدي. تاسو ته زمینه نه ده مساعده کړې چې اروپایي هېوادونو ته مخه کړي او دلته واوسېږي. که تاسو چېرته وګورئ په افغانستان کې اکثره کورنۍ چې اقتصادي ستونزې نه لري، مشکلات نه لري، آرامه سوکاله ژوند لري، همدغه خارجي ځوانان د خارجي کډوال چې ورسره کومکونه کوي، کاروبارونه ورته جوړ کړي دي، همدغه د هلو ځلو نتیجه ده. نو دا په یو اساس په افغانستان اقتصاد ته ګټه هم رسي، دا تاوان نه رسي. نو آیا که دا بېرته تاسو غواړئ 50 هره اونۍ، تاسو د څه بدیل لرئ؟ څه داسې سیستم یا داسې پروګرام ورته اماده کړی دی؟ نه، هېڅکله به یې ونه کوي. خو کله چې خپله شخصي ګټې مو د سوال لاندې راسي یا شخصي ګټو ته مو تاوان وي، بیا نو چغې ټوله دنیا ونیسي، بیا نو د حقونو غوښتنې کوئ چې موږ خو د خلکو حقونه غواړو او موږ خلکو ته حق نه درسره. کوم خلک یادوئ؟ خلک خو دغه دي چې په اروپایي هېوادونو کې در په در اوسېږي. زه ګورم اکثره کمکي ځوانان په اروپایي هېوادونو کې، خاص کر دلته په برطانیه کې چې زه ګورم ما سره اړیکې نیسي او ټول همدغه ستونزې مشکلات لري د کډوالۍ چې دا تاسو ورته جوړ کړي. یو څه وخت مخکې اوسنی ولسمشر اشرف غني دلته راغی او BBC سره یو مرکه لرله، هم دغه څرګنده وکړه چې زموږ کډوال راولېږئ. بیا یو څه وخت مخکې په چټم هاوس پخوانی ولسمشر حمید کرزی دعوت کړی و بارډر د سرحدونو کانفرانس ته، هلته هغه هم دغه څه څرګنده وکړې. بیا یو ځوان ترې سوال وکړ چې یا تاسو په خپل دغه د قدرت په دوره کې او دغه اوس تاسو د اروپایانو یا برطانیې ته تاسو هېڅکله ونه ویل چې هغه ځوانان مه رالېږئ چې دلته کافي وخت تېر کړی، په کمکي عمر کې راغلي، هلته موږ دوی ته زمینه نه شو مساعدولی، ولې تاسو نه وایاست؟ نو د پخواني ولسمشر حامد کرزي جواب دا و، موږ اوس وایو اروپایانو ته او برطانیانو ته چې مه یې رالېږئ، پرېږدئ چې کار وکړي، پیسې وګټي، هېواد ته راولېږي، هېواد پرمختګ وکړي او زموږ خلک د فقر غربت نه خلاص شي. نو آیا د دې جواب څه معنا؟ ستا د جواب نه څرګندېږي چې یعنې ته اروپایانو ته وایې چې افغان کډوال ټول اقتصادي کډوال دي. نو اقتصادي کډوال خو اروپایان نه مني. که تاسو خپله دغه د ریفیوجي معنا ته وګورئ، دوی خو سیاسي پولیټیکل کډوال مني، یا څوک یې ازادۍ ته نه پرېږدي، یا څوک یې نه پرېږدي چې خپل ازادانه ژوند وکړي، یا خپل حاکم نظرونه چې اکسپرس یې د هغه مقابل کې نه پرېږدي. نو هغه کډوال مني، اقتصادي خو نه مني. دا څه معنا؟ او په دې موږ پوهېږو که چېرته تاسو ووایاست چې مشکل لري درته اسناد ورکوي، په تاسو به کوم د کډوالۍ برخه کې چې کومک کوي هغه ډونرز کنټریز، نو هغه پیسې به په تاسو بندې شي. په دې موږ ښه پوهېږو. نو خو هغه پیسې نه هم بندېږي، هغه خو ټول تاسو چارواکو ته راځي. نو هغه خو هېڅکله د ولس په هغه زخم باندې مرهم نه لګول کېږي په هغې پیسې، او نه ولس بیچاره ته رسېږي. نو موږ مجبور یو چې دې خلکو ته همدغه علتونه وړاندې کړو. نو زما دا د ویډیو هدف هم همدا دی چې بیا چې کله پخواني ولسمشر حامد کرزي دا څرګندونې وکړلې، اوس دغه د اوسني اجرایي رئیس عبدالله دا څرګندونې کوي او اروپایان ته وایي چې زموږ کډوال بېرته راستانه کوي.
ښه که د ځان نه بیا شروع کړي بیا به څنګه تاسو خو خپل شخصي کورنۍ فامیلونه مې ټول د افغانستان نه بهر خارجي هېوادونو کې ارامه سوکاله ژوند کوي هلته اوسېږي هغو ته هېڅ ستونزه نشته که د خارجیانو د اهدافو قرباني کېږي په هېواد کې هم همدغه بېچاره ولس دی چې څوک نه لري پوښتنه یې وکړي او که په اروپا کې هم په ارامه ژوند نه کوي هم دا ولس دی نو زما غوښتنه دغه تاسو ټولو هېوادوالو نه ده څوک چې دا ویډیو ګوري که په اروپا کې اوسېږي د اروپا په مختلفو هېوادونو کې یا په برطانیه کې کوشش وکړئ که چېرته رد جواب مو واخیستی یا بېرته لېږلی یا دغه د اجرایي رئیس خبرې تاسو ته مخکې کړې د پخواني ولسمشر یا د اوسني ولسمشر څرګندونې نو تاسو هغو ته په جواب کې ووایاست چې دا زموږ مشران چې دي دو همیشه د خپلو شخصي ګټو له خاطره موږ قرباني کړي یو او دا ټول د دوی شخصي ګټې د سوال لاندې راځي او شخصي ګټې ته ضرر رسي نو دې په خاطر موږ بېرته راغواړي نو دا ستونزې ورسره مطرح کړئ او زه په خپله پرون نه را په دې خوا زیاتره یعنې دلته کوم مؤسسات یا ارګنایزیشنز چې دي انټرنیشنل یا دلته یو کې کې چې دي په دې برخه کار کې ټول سره مې اړیکې ونیولې او هغو ته مې دغه خبرې واورولې نو هغوی ټول یعنې خپل حمایت اعلانوي او هغو ژمنې چارې کړی وایي موږ مبارزه وکړو د دې په مقابل کې حتی د افغان دولت سره په دې اړیکه موږ ورته یعنې وشي کولی چې ورسره اړیکه ونیسو زموږ په ترو باندې او کولی شي ما سره هم د فیسبوک لارې نه اړیکه ونیسئ که دلته په برطانیه کې یاستئ دا ډېر وخت کېږي برطانیه کې خو ډیپورټ بند کړی دی خو که چېرته دا اوکرانیک دو صادر کې فکر کومه چې ډېر امکانات شته چې هغه ډیپورټ هم بېرته شروع کړي نو په عین زمان تاسو کولی شئ ما سره اړیکې ونیسئ نو زه به تاسو ته یو سټرانګ یا قوي سټیټمنټ جوړ کړم په انګلیسي باندې چې همدغه خبرې او د شخصي دغه اهداف او ګټې چې افغان کډوال قرباني کېږي دغه ټول به پکې زه مطرح کړم وبه لیکم تاسو به هغو ته ورکړئ نو فکر کوم حکومت به تاسو سره وکړي او دلته زه کولی شم چې خپل دغه رسمي چې دلته کار کوم په برطانیه کې هغه ریفرنس به هم زه ورکړم او چې د کوم زیاتره انټرنیشنل یا انټرنیشنل ارګنایزیشن سره زه غړیتوب لرم د هغه ریفرنس به هم پکې ولیکم او په عین حال کې زما د افغان چارواکو نه بیا دا غوښتنه ده چې لطفا دغسې غلطو څرګندونو نه ډډه وکړي او دغه خپلو شخصي اهدافو نه تېر شي ولس ډېر بېچاره دی ولس ډېر در په دره دی ولس ډېر مجبوره دی ولس په سترګو خاورې مه شیندئ ولس نور مه ځوروئ پرېږدئ چې ارامه چې اروپا کې اوسېږي چې چېرته پرې هملته ژوند وکړي خپل کورنیو سره کومک وکړي زه پوهېږم چې افغانستان ته ستانه شي هېڅ شی ورته نشي کولی صرف تاسو خبرې دي او عمل کې هېڅ شی هم نه یاست کوشش وکړئ په نورو سیاسي موضوعګانو باندې کار وکړئ په هغو باندې فکر وکړئ کوشش وکړئ چې خارجي کوم لاسونه په افغانستان کې د هغې مخنیوي لپاره کارونه وکړئ زه پوهېږم چې هغه هم نشي کولی نه د ډیپلوماسۍ په لاره تللي یاستئ نه د سیاست په لاره تللي یاستئ بس په موږ باندې غالب یاستئ غالب شوي یاستئ او نو بیا هم زه ډېره غوښتنه تاسو نه لرم که هر شی هستئ اوس چې دغه خارجیانو ته زه امید لرم چې تاسو دغه اوکرانیک راونه لګئ او د افغان کډوالو مشکلات یا ستونزې نورې ورته ډېرې نه کړئ مننه کور مدام هیله کومه چې دا شیر کړئ